السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو دوستانو سلامونه. مې منې خو دې وکړي چې روغ جوړ د صحت جامو مې پتن وي. راځو دوستانو په دې نننۍ ویډیو کې تاسو سره نن په حدیثونو باندې خبرې کوو. ان شاء الله دینه وروسته به یو ویډیو په هفته کې تاسو سره حدیثونه شریکوم. زه لس حدیثه به ان شاء الله تاسو سره په دغه ویډیو کې شریکېږي د دغه چینل لارې. چینل تاسو په سکرین باندې وینئ. چینل در سره لایک کړئ، سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره لایک کړئ او مونږ په دعاګانو کې مه هېروئ. مونږ صرف د دې نه د الله تعالی د رضا هدف دی او دعاګانو کې مه هېروئ ورونو. ښه راځو لومړي حدیث ته. الله جل جلاله په هغه چا لعنت وایي کوم چې د لارې بنیاد ختموي. رواه مسلم. دویم اول حدیث تاسو خو په دقیق ډول سره وګورئ. دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دوه نعمتونه دي چې ډیر خلک د هغوی د غلط او بې ځایه استعمال له کبله په تاوان کې دي، چې هغه روغتیا او فراغت. یعنې روغتیا او فراغت باید موږ په ډیر یو ښایسته ځای کې استعمال کړو. همدغه روغتیا ده چې موږ تاسو په اهمیت نه پوهېږو، کله چې ناروغه شو بیا نو موږ ته ډېر اهمیت معلومیږي. حدیث خو په دقیق شکل سره وګورئ. راځو بل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په جنت کې 8 دروازې دي. د دغه 8 دروازو څخه یوه دروازه ده چې د ریان په نامه سره یادېږي. پر دې دروازه باندې بې له روژه نیونکي څخه بل څوک نه داخلیږي. متفق علیه. ماشاءالله. تاسو حدیث خو انسان د مرګ څخه د خلاصېدو کوشش کوي، د جهنم څخه نه. حال دا چې په کوشش کولو سره انسان د جهنم څخه خلاصېږي، د مرګ څخه نه. بل کله چې حضرت آدم علیه السلام څخه خطا وسوله، نو آدم علیه السلام د الله جل جلاله په دربار کې عرض وکړی، پروردګاره زه له تا څخه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وسیله سوال کوم چې ما وبخه. نو الله جل جلاله ورته وفرمیل ای آدمه تا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څنګه وپېژنده، حالانکه ما دغه تخلیق هم نه دی کړی. حضرت آدم علیه السلام ورته وفرمیل مولا کله چې تا زه په خپل بلا کیف لاس باندې پیدا کړم او خپل روح دې په ما کې واچو، ما چې کله سر راجګ کړ او د عرش په هره ستنه یې لیکلي وو چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نو زه پوه شوم چې ستا د مبارک نامه تر څنګ بل دغه چا نوم کیدی شي چې تا ته ډېر محبوب وي. نو الله جل جلاله ورته وویل اوس چې تا د دې صلی الله علیه وسلم په وسیله ما ته دعا کړې ده، نو زه تا معاف کوم، او کچېرې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه وی نو ته به مې هم نه وی معاف کړې. حاکم المستدرک علی الصحیحین 2 جلد صفحه 615. راځو بل حدیث ته. بل حدیث ته د کامل ایمان لرونکي مؤمن په باره کې حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی په مؤمنانو کې کامل ایمان د هغه چا دی چې د هغه اخلاق تر ټولو ښه وي، او په تاسو کې غوره او بهتر هغه څوک دی چې د خپلو ښځو سره ښه کوي. تاسو وګورئ دوستانو. رواه ترمذي او ابو داود. د مؤمن مرګ تل په یاد وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د هر نارینه مسلمان لپاره چې د وصیت وړ یو شی ولري، دا جایز نه ده چې دوی شپې لا هم په داسې حال کې تېرې کړي چې لیکل سوي وصیت ورسره نه وي. خپلوي پرېښودل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي قطع رحمي کوونکي په جنت ته ولاړ نسی. یعنې قطع رحمي یعنې د خپلوانو خپلوي پرېښودل، د خپلوانو او دوستانو سره شناعت پرېښودلو ته وایي. قطع رحمي کوونکی چې څوک خپلوي پرېږدي هغه هېڅکله هم جنت ته لاړ نه شي. رواه بخاري. که چیرې د جنت د ښځو څخه یوه دنیا ته راسي، د ځمکې مخ به د مشکوله بویه ډک سي، د لمر او سپوږمۍ ځلا به ورک سي. که چیرې یوه په سر کې د دوزخ دنیا په ختیځ کې راښکاره سي، لویدیځ ته به هم ګرمي ورسیږي. دغه همدا حدیثونه بس دی دوستانو. خدای دې وکړي چې حدیثونه ښه په دقیق ډول ولولئ، ځان پرې پوه کړئ، په عملي ژوند کې تطبیق کړئ. مهمه ده حدیثونو تطبیق ته. موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. خدای پامان.